السلام علیکم وخت مو بخیر. د کندوز رادیو د سات خبرونو ته مو زه صدیق الله لیوال هرکلی وایم. نن یک شنبه د اسد څلورمه چې د 2018 کال د جولای د 28 نیټې سره سمون خوري. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د کندوز دشت ارچي سړک درغونه په چټک بهیر کې ده او سیمه د اقتصادي ودې پر لور روانه ده. په غزنی کې د 24 میلیون افغانیو په ارزښت د کانال او بند پروژه پیل شوه. د هرات خوا پټلۍ له لارې په 3 میاشتو کې تر 300,000 ټنو ډیر توکي هیواد ته راغلي. او پر ارامکو د برید وروسته د جازان او ینبې هوایي ډګرونو فعالیتونه وځنډېدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د کندوز دشت ارچي سړک رغونه په چټک بهیر کې ده او سیمه د اقتصادي ودې پر لور روانه ده. د ټولګټو چارو وزارت په یو خبره شوې خبرپاڼه کې ویلي چې د کندوز ولایت د دشت ارچي کندوز سړک د پاتې برخې د قیراچونې پروژه د سبان د 498 میلیون افغانیو په ارزښت جریان لري. د چارواکو په وینا دا سړک 19.8 کیلومتره اوږدوالی لري چې دا مهال د پاتې برخو چارې د 80% فزیکي پرمختګ سره پر مخ روانې دي. په دې پروژه کې د سړک د جوړولو ترڅنګ د پلګوټو او استنادي دیوالونو جوړول هم شامل دي. یا سړک د شمال ختیځ مهم ترانزیټي مسیر بلل کیږي چې د دشت ارچي ولسوالۍ د کندوز له مرکز او شیرخان بندر سره نښلوي. په غزنی کې د 24 میلیون افغانیو په ارزښت د کانال او بند پروژه پیل شوه. د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ په شیرآباد سیمه کې د 24 میلیون افغانیو په لګښت د یو کانال او کوچني بند د جوړېدو چارې پیل شوي. د اوبو او انرژي وزارت وایي د دغو پروژو په بشپړېدو سره به 15,000 جریبه کرنیزه ځمکه خړوبه شي. د شیرآباد کانال 6,140 متره اوږدوالی لري او په یوه ثانیه کې د 0.5 متره مکعب اوبو د لیږد ظرفیت لري. ټاکل شوی چې د کانال جوړول به په 15 میاشتو او د کوچني بند چارې په 6 میاشتو کې بشپړې شي. یاد وزارت وایي د پروژې د پلي کېدو پر مهال به لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. د هرات خوا پټلۍ له لارې په 3 میاشتو کې تر 300,000 ټنو ډیر توکي هیواد ته راغلي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي د روان کال په لومړیو 3 میاشتو کې د هرات خواب د وسپنې پټلۍ له لارې له 300,000 ټنو ډیر سوداګریز توکي افغانستان ته وارد شوي دي. د مسؤلینو په وینا د دې لارې له پالېدو سره د سوداګریزو توکو د لیږد لګښتونه هم کم شوي او ډیری سوداګر اوس د اورګاډي لیږد ته لومړیتوب ورکوي. د وارداتو ترڅنګ د زنګ خاوره، کاني ډبرې او شمېر صنعتي محصولات هم د همدې پټلۍ له لارې صادریږي. د هرات خواب اوسپنې پټلۍ افغانستان له نړیوالو بازارونو سره نښلولی دی. اوس له همدې لارې له څو هیوادونو سوداګریز توکي هرات ته واردېږي. او وروستی خبر ده پر ارامکو له برید وروسته د جازان او ینبې هوایي ډګرونو فعالیتونه وځنډېدل. د ایراني رسنیو د راپور له مخې د یمن له لوري د سعودي عربستان په ارامکو نفتي تاسیساتو له بریدونو وروسته د دغه هیواد د جازان او ینبې هوایي ډګرونو فعالیتونه په موقتي ډول درېدلي دي. پاریس خبري اجانس ته الوتنې د سار معلوماتو په اشاره ویلي چې د سعودي عربستان په هوایي ترافیک کې ګډوډي رامنځته شوې او د ځینو الوتنو په مسیرونو او مهالویش کې بدلون راغلی. د راپورونو له مخې د سعودي عربستان د ملکي دفاع ادارې د احتمالي ګواښ له امله نن سهار په جازان او ینبې کې د بیړني خبرداري سیستم فعال کړی و، خو وروسته یې د خطر د پای ته رسولو اعلان وکړ. سعودي چارواکو تر اوسه د جازان او ینبې هوایي ډګرونو د فعالیت د درېدلو په اړه رسمي څه نه دي ویلي. دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا مو الله مل.